د نن پنجشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. په مالیزیا کې د افغانستان اسلامي امارت لوی سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د مالیزیا نړیوال اسلامي پوهنتون له رئیس تانسري شمس الدین عثمان سره په کتنه کې د افغانستان پر تحصیلي بهیر، هوکړه لیکونو او اړتیا وړ فرصتونو خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د روان مریض کال د اوري میاشتې په 2 نیټه د ارګ په انګړ کې د نیالګي کېنولو پر مهال له هیوادوالو او په ځانګړې توګه له کابل ښاریانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې نیالګي کېنوي او پاللو ته یې بشپړه پاملرنه وکړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ معین مولوي عتیق الله عزیزي نن د لوګر د میساینک کان د استخراج له نوي مسؤل سونګون بینګ سره کتلي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوي د ازبکستان له ګډ بازار څخه لیدنه وکړه. په دغه بازار کې د دواړو هیوادونو سوداګرو او افغانانو لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوې. کابل ښاروالۍ ویلي چې د پلازمینې په تایمني سیمه کې د یو تفریحي پارک د رغولو چارې پیل شوي. دغه پارک په 10,000 متره مربع ځمکه کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د 4 میاشتو په موده کې جوړیږي. د اوبو انرژۍ وزارت ویلي چې څه د باندې 10 میلیون افغانیو په لګښت د کابل په 11 ولسوالیو کې د اوبو یو کوچنی بند جوړیږي چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې چارې پیل او په پاتې ولسوالیو کې به هم پیل شي. د قوشتېپې کانال د پروژې مسؤلین وایي چې د دغې پروژې د 2م فاز کارونه په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په چټکۍ سره روان دي او 3 کارونه یې پر مخ تللي دي. او وروستی خبر کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غلو 15 کسیزه وسلواله ډله نیول شوې چې دوسیې به یې له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.